د ملي اردو سربازه تا ته د افغانستان کونډې تا ته د اردو کونډې سترګې په لاره دي چې ته به د خپل ورور انتقام اخلې د ملي اردو سربازه په ډېر لوړ همت کښېنه نړۍ ته لړزه ورکړه ټکان ورکړه چې زه افغان یم زه د احمدشاه بچی یم زه به دا خاوره په خپلو وینو ساتم داسې فکر ونه کوي چې تنها یې نن مو افغانستان خلک ستاسې لپاره مونږ آماده کړي څه د رسنیو له لارې څه د جوماتونو له لارې څه د علماو د ذهنیت سازۍ له لارې د افغانستان دښمنان وپوهېږي چې داسې ځوانان افغانستان لري او د افغانستان خاورې د نجات په خاطر باندې دوی د خپلو سرونو قرباني کولو ته تیار دي د هېواد ملي اردو له پیله تر ډېره ما د یو بنسټیز دفاعي نهاد په توګه د خپلو خلکو د ډاډ باور او اطمینان په ترلاسه کولو توانېدلې او د خپلو خلکو په زړونو کې ځای موندلی خدا، وطن، وظیفه